پنځه د وطن د ماتېدو چل آسان دی پنځه د وطن د ماتېدو چل آسان دی ارمان چې بس زما ستا اختیار پکې آزاد وي د بېنظیر د پیسو په نوم د بینک مخې ته چې په قطار کې پښتني ووینم زړه مې وچوي هغه به نورې وي چې خپلو کې به جنت ګرځوي زه چې د مور خپلو کې چیرړي ووینم زړه مې وچوي خاورو د خړ بام نه یې اواز راکړو چې مړ شي د کاڼو د دیوال سره خپل سر وهل پکار دي اور پورې په پښتو شه که روټۍ پې ملاویږي اثر صاحب اور پورې په پښتو شه که روټۍ پې ملاویږي د مشر خان په ګاډي خو څادر وهل پکار بدنیته نه یم چې ستاسو خوب دې داسې نه وي خو چې په خپل بابا خولي ووینم زړه مې وچوي ملنګه د دې پورې کور نه ډکې جوړی لاړې ملنګه دغه پورې کور ته ور وهل پکار دي د دې علاج طبیب سره په یو کتاب کې نشته ستا ژبه مازدیګر کې په پرهر وهل پکار السلام علیکم زما قابل قدر مشران دي چونکه مونږ خپل ټاکلي مشران دي اشفاق خټک صاحب دی فقر علي وقار صاحب دی امان حسین نادان صاحب دی دغه په اجازه سره او تاسو د ټولو په اجازه سره خپل یو څو خبرې کومه ډېرې ښې خبرې وشوې اثر صاحب ډېرې ښې او جامع خبرې وکړي ډېر ښه کلامونه موږ واورېدل او ډېر ماشاءالله زعفران صاحب پکې زه وایم چې هغه جذباتو نه هم اور شو او ما سره خدا بیا پیدا شوه چې یاره ناجوړه بیمار نه شي نه نه الله دې قدر وکړه نو اشفاق خټک صاحب مشرانو تاسو اجازت سره یو دوه خبرې صرف کوم او هغه دا چې دا زموږ په وهم ګمان کې نه وه چې موږ به حسندري ته راځو او په یو داسې انداز به راځو چې هغه انداز به ایجوکیټډ وي او هغه به مؤدب وي او هغه به مهذب وي مونږ حسندري سره غم خادي ده مونږ حضور راځو دعاګانو ته هم راځو دیم راځي او خادیانو ته هم راځو خو مونږ په دې لیول او په دې انداز او په دې شکل چرته نیو راغلي او دا د دې خټکنامې دپاره د فخر خبره ده چې نن دا نوجوانان لکه سجاد پرهر صاحب دی یا دا انضمام داسې دا عزیز تاثیر دی یا دا عزیز تاثیر دی که عزیز حسن دروال هغه منظور تاثیر دی او دا نور ملګري وقاص ارمان نو دا زمونږ دپاره د اعزاز خبره ده چې دا نوجوانان راپاسېدل نن یو مثبت سرګرمي په خپل کلي کې شروع وکړه او هغې مثبت سرګرمۍ نن دا رنګ راوړو چې نن هغو ته مونږ د پېښور نه د شهیدونه د ثوابۍ د ځلې نه داسې ملګري داسې نوجوانان راغلل اسندرې ته په لومبي ځل په اسندره کې ادبي پروګرام دی دا د دې خټکنامې د اعزاز خبره ده په دې خټکنامه کې د کاکا صاحب غوندې یو معزز او مشرف کلی دی چې په هغې کې تقیم الحق او تکریم الحق کاکا خیل او سیم بیبي یعنې سیده بشرا بیګم غوندې هستیانې پیدا شوي دي خو زه بیا مغه خلکو ته به زه دا ووایم د اواز به ځي په چینل باندې په زما اواز خو به ورته رسي چې کاکا صاحب که د ادب ګړ دی د ادب کور دی خو ادب ته هغه دوام نه دی ورکړی هغه منظم شکل نه دی ورکړی د جرګې په شکل کې د یو ګروپ په شکل کې چې هغه نن هم قایم او دایم وي هغه شی هغه نه دی قایم کړی په دې خټکنامه کې ادمزي زمونږ داسې یو کلی دی چې ښه صاحب ثروت خلک دی پکې ښه ټیک ټاک خلک دی پکې ښه پوه خلک دی پکې او هغې کې داسې شاعران شته د ادب خلک شته خو هغه هم یو منظم شکل نه دی ورکړی په دې کې اکولا خټک زموږ څومره لوی علاقه ده د اجمل خټک کلی دی د خوشحال خټک کلی دی د هغوی مسکن دی خو په هغې کې د خوشحال په نوم چې کوم دکان جوړ شوی دی خلک یې پکې خوري هغو هم یو منظم شکل نه ورکړی ورې نه که پاتې شو دغه شانې پیسې راځي او پیسې غیبېږي نه پته لګي نه مونږ په هغه ادب فلا ولیده نه مې بقا ولیده یو دوه کسان دي ادب چلی د رکشا ته جوړه کړې ده نو دا رکشا خو نه ده دا خو ادب دی بالکل زه دا ویلډن او اپریشیټ کوم تاسو مبارکي در کوم چې منم مو الله مو ښه ساته چې تاسو داسې یو غټ قدم واخیستو چې د حسندري نوجوانان راپاسي او هغه د ادب یو داسې محفل کوي چې امان حسین نادان مجبوره کوي چې ثوابۍ نه راشي وقار علي مجبوره کوي چې پېښور نه راشي او موږ مجبوره کوي چې موږ دلته نه راشو داسې دا ټول ملګري چې چا به څوک موزګار نشته
ټولو به کارونه خلکو به کارونه پرېښي ورځ د جمعې ده خو راغلي دي په دې چې پروګرام دی ادب دی او دا نوجوانان نوي دي او ماشاءالله ټیلنټډ دي نو زه تاسو ته مبارکي در کوم او دا دعوې سره وایم چې انشاءالله دا پروګرام خو یو لومړی قدم دی انشاءالله د دې نه بل پروګرام چې کوم مزید موږ به کوو مخکې هغه به انشاءالله د کلي په دیره کې کوو غټ به یې کوو د خیره سره ډېره مننه کوم د ټولو مشرانو په اجازت سره یو 2 کلمه به خپل وړاندې کوم جمعه ده او بیا را کسان هم پاتې دي راپسې اثر صاحب اجازت دی وایي سپېرې چې دا کوسي ووینم زړه مې وچ سپېرې چې دا کوسي ووینم زړه مې وچ چې ستا د کور ماتې تنبې ووینم زړه مې وچ وي د بېنظیرې د پیسو په نوم د بینک مخې ته چې په قطار کې پښتنې ووینم زړه مې وچ د بېنظیرې د پیسو په نوم د بینک مخې ته چې په قطار کې پښتنې ووینم زړه مې وچ وي هغه به نورې وي چې خپلو کې به جنت ګرځوي زه چې د مور خپلو کې چیړې ووینم زړه مې وچ وي هغه به نورې وي چې خپلو کې به جنت ګرځوي زه چې د مور خپلو کې چیړې ووینم زړه مې وچ وي د برکت پته یې مونږ کره ماښام کې لګي زه چې په خپل کور کې روجي ووینم زړه مې وچ وي د برکت پته یې مونږ کره ماښام کې لګي زه چې په خپل کور کې روجي ووینم زړه مې وچ وي د وطن غرونه مې د سرو زرو نه چوي لګیا دي پکار د وطن غرونه مې د سرو زرو نه چوي لګیا دي خو چې شلېدلي ستا جامې ووینم زړه مې وچ وي د وطن غرونه مې د سرو زرو نه چوي لګیا دي خو چې شلېدلي ستا جامې ووینم زړه مې وچ وي حسین آباد کې چې د تندې خلک مري ملګرو حسین آباد کې چې د تندې خلک مري ملګرو یزید آباد کې چې چینی ووینم زړه مې وچ وي حسین آباد کې چې د تندې خلک مري ملګرو یزید آباد کې چې چینی ووینم زړه مې وچ وي ژوندي تیارو کې دیوالونو سره سر جنګوي اشفاق خټک صاحب ژوندي تیارو کې دیوالونو سره سر جنګوي نو په قبرونو چې ډېوې ووینم زړه مې وچ وي میدان زما دی زمری زیم وطن زه ګټمه میدان زما دی زمری زیم وطن زه ګټمه د بل په غاړه چې تمغې ووینم زړه مې وچ وي میدان زما دی زمری زیم وطن زه ګټمه د بل په غاړه چې تمغې ووینم زړه مې وچ وي بدنیته نه یم چې ستاسو خوب دې داسې نه وي بدنیته نه یم چې ستاسو خوب دې داسې نه وي خو چې په خپل بابا خولي ووینم زړه مې وچ وي او په ژوند منظر پسې څوک نه تلل او چې کټې لاړو په ژوند منظر پسې څوک نه تلل او چې کټې لاړو اوس چې دا خلک ورپسې ووینم ډېره مننه جي ډېره مهرباني جي ډېره مننه وایي د شونډو په لمبو کې لږ نظر وهل پکار دي د شونډو په لمبو کې لږ نظر وهل پکار دي راځئ کوسي به ګرمې وي چکر وهل پکار دي ملنګه ته دې پورې کور نه ډکې جوړی لاړې ملنګه د دې پورې کور نه ډکې جوړی لاړې او ملنګه دغه پورې کور ته ور وهل پکار دي ډېره مننه چې ملنګه د دې پورې کور نه ډکې جوړی لاړې ملنګه دغه پورې کور ته ور وهل پکار دي د دې علاج طبیب سره په یو کتاب کې نشته ستا ژبه مازدیګر کې په پرهر وهل پکار د دې علاج طبیب سره په یو کتاب کې نشته ستا ژبه مازدیګر کې په پرهر وهل پکار دي په دې کې مرغۍ شور کوي د خوب نه مې وباسي د کلي د خان حکم د نختر وهل پکار په دې کې مرغۍ شور کوي مدثره په دې کې مرغۍ شور کوي د خوب نه مې وباسي د کلي د خان حکم دی نختر وهل پکار دي خاکسار صاحب د خاورو د خړ بام نه اواز راکوشه مرشي د خاورو د خړ بام نه اواز راکوشه مرشي د کاڼو د دیوال سره خپل سر وهل پکار ډېره مننه جي د خاورو د خړ بام نه اواز راکوشه مرشي د کاڼو د دیوال سره خپل سر وهل پکار دي اور پورې په پښتو شه که روټۍ پې ملاویږي اثر صاحب اور پورې په پښتو شه که روټۍ پې ملاویږي د مشر خان په ګاډي خو څادر وهل پکار
کور پورې په پښتو شکر روټۍ کې ملاویږي د مشر خان په ګاډي خو څادر وهل پکار دي عمره به دې نصیب شي مدینې ته به هم لاړ شي عثمان تاثیر صاحب عمره به دې نصیب شي مدینې ته به هم لاړ شي خو دې دپاره حق د پېښور وهل پکار عمره به دې نصیب شي مدینې ته به هم لاړ شي خو دې دپاره حق د پېښور وهل پکار دي په مونږ کې چې فرقې د تور او سپین جوړوي ناست دي په مونږ کې چې فرقې د تور او سپین جوړوي ناست دي د ابرد ملا جومات کې به محور وهل پکار دي په مونږ کې چې فرقې د تور او سپین جوړوي ناست دي د ابرد ملا جومات کې په منبر وهل پکار دي او ایمان د جوماتونو په خلوت نه مضبوطېږي کاس خټک صاحب ایمان د جوماتونو په خلوت نه مضبوطېږي چکر کله ناکله د ګودر وهل پکار دي او که دغه زما خوله وي نو یو ځل به اعلان واورئ که دغه زما خوله وي نو یو ځل به اعلان واورئ کوتک په لاس راوځئ منظر وهل پکار دي ډېره مهرباني جي ډېره مننه جي یو کلام ویمه دنیا نه دی قربان دنیا نه دی قربان خو چې یو کار پکې آزاد وي دنیا نه دی قربان خو چې یو کار پکې آزاد وي بل هیڅ څوک نه وي زه او زما یار پکې آزاد وي او زمونږ اسلام آباد سره نور هیڅ دښمني نشته زمونږ اسلام آباد سره نور هیڅ دښمني نشته خو بس چې د پښتون د حق اظهار پکې آزاد وي او د غم د کور د خلکو نه به غم د سره هیرو د غم د کور د خلکو نه به غم د سره هیرو که ستا په رنګ پیغلو ته سینګار پکې آزاد وي او دنیا به مرثیې ته ګډېده د سړي سر ته دنیا به مرثیې ته ګډېده د سړي سر ته خو بس چې ستا د شنو بنګړو شړنګار پکې آزاد وي پنځه د وطن د ماتېدو چلې اسان دی پنځه د وطن د ماتېدو چلې اسان دی ارمان چې بس زما او ستا اختیار پکې آزاد وي او روژه د کالو سر وي په روټۍ مې څه کار نشته روژه د کالو سر وي په روټۍ مې څه کار نشته خو بس خبره ده چې نسوار پکې آزاد وي روژه د کالو سر وي په روټۍ مې څه کار نشته خو بس خبره ده چې نسوار پکې آزاد وي چې شونډو ته د ګوري ملا هم روجو کې وایي چې شونډو ته د ګوري ملا هم روجو کې وایي د خدای نه به څه کم وکړه انار پکې آزاد وي او رباب یې ګاڼه کړی دی خفه نشي جانانه رباب یې ګاڼه کړی دی خفه نشي جانانه او ما ته نغمه کولې که یو تار پکې آزاد وي رباب یې ګاڼه کړی دی خفه نشي جانانه ما ته نغمه کولې که یو تار پکې آزاد وي او جومات کې عبادت به دې لیدلی او خوشیخه جومات کې عبادت به دې لیدلی او خوشیخه چې لږ غوندې د چا د مخ خمار پکې آزاد وي او منظره که جومات د چا په لور نه خسته کېږي نو زی موارم خوش نار پکې آزاد وي نار ورته یي منظره که جومات د چا په لور نه خسته کېږي نو زی موارم خوش نار پکې آزاد وي ډېره مننه جي یو ځل بیا ډېره مننه ډېره مهرباني ټولو ډېره مننه السلام علیکم زمونږ چینل نوې ویډیوګانو دپاره سبسکرایب کړئ او د ګنټۍ نشان ضرور دباو کړئ چې زمونږ د ارمان ټي وي نوې ویډیوګانې تاسو ته